اخرنی سوال به والو دی ورور دا تپوس کړی دی چې د امام د منځه نه بعد دا مخ ولې راګرځوي مقتدیانو ته په دې کې څه حکمت دی؟ الجواب په صحیح بخاري کې د روایت دی د سموره رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله مونځ ختم کو اقبل علینا بوجهه د خپل مخ به مونږ ته راواړو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. یو حدیث کې داسې راځي چې دا درې پیره استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا به ووایي قبلې ته به مخ د دې نه بعد به مخ راوړو یعنې دومره به کېناستو قبلې ته به مخ تکبیر ویل کوم علما چې تکبیر یې دی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام او بیا مخ راوګرځه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. خدایم طریقه وه کله به په ښي طرف راګرځېدو او کله به په ګس. نو ځکه هم دې کې اختلاف جوړول نه دي پکار چې دی به ښي طرف راګرځي او دی به ګس یا دا غوره یا دا غوره نه ټول جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دی. علماو دې حکمتونو کې خبره کړې ده هر یو عالم خپل کوشش کړی چې دې کې څه حکمت دی چې دا امام مقتدیانو ته مخ کوي. یو حکمت علماو دا ذکر کړی دا ښه واضح دی وی دې دپاره د امام به مقتدیانو ته مخ کوي که د مقتدیانو سره څه سوال وي څه مسله وي نو چې د ده نه تپوس کړي دی به له جواب ورکړي. او ښه واضح چې امام کړی دی خو د هغوی نه څه دی د هغوی نه پوهه دی. اوس که تا داسې کس ور مخکې کړی چې غریب په لنډي صورتونو باندې هم صحیح نه پوهه نو هغه بیا تا ته رامخ کوي هم نه زموږ ملک کېږي که نه را مخکې د تم نه ډایرک پاسي او یا هغه دوا مخکې رواج سوال هغه ته د کې دی چې هغه له څه ورځي نه سوال ترې برېدم نه. یو حکمت دا علماو ذکر کړی او ښه معقول حکمت دی. دویم حکمت یې دا ذکر کړی دی وایي که څوک د بهر نه راننوځي جومات ته نو چې پته ورته ولګي چې مونځ شوی ځکه که چېرته د امام دقه شان ناستې قبلې ته مخ کړی او هغه راننوځي نو هغه وایي چې کیدای شي دا خلک په تشهد ناست دي او هغه ته بیا دا اندازه نه لګي چې مونځ شوی نو د دې دپاره دا طریقه ده چې د مقتدیانو ته به امام مخ راګرځوي. بعضو علماو دا حکمت ذکر کړی دی او سبحان الله دا علماو دا ذهن بعضو دا ذکر کړی دی وي دا امام د دې مقتدیانو نه غوره و نو ځکه چې مخکې ولاړو او د هغوی طرف ته یې شاوه د هغوی نه څه غوره و که نه امام غوره دی مقتدیانو ځکه خو مقتدیان تابعداري کوي نو وایي چې کله مونځ ختم شو هغه مسله ختمه شوه نو اوس دوی یو شان شو نو هغه ته شریعت وایي چې اوس مخ راوګرځوه ځکه چې څوک چې د چا مشرتیا کوي نو مخې هغوی ته راګرځولی که مخې شای هغوی ته او مخې د بل طرف ته هغوی ته شای مشر چې رواني مخکې نو خو شای دی خلکو ته او مخې ته روان ځکه چې مشر دی امام چې مخکې شوی دی خو مشر دی امام دی قبلې ته مخ ته خلکو ته شا چې کله دا امامتي ختمه شوه مونځ ختم شو نو اوس مخ اوس راوګرځوه اوس راوګرځوه مخ د خلکو ته چې ده ته هم پته ولګي چې یعنې په زړه کې څه لویوالی را نه شي. والله اعلم. یو څو حکمتونه علماو ذکر کړي دي او ټول ښه معقول حکمتونه دي او د شریعت هر کار د حکمت نه ډکي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي سوالات به پر روان نشست کې جوابو. الله سبحانه وتعالی دې منګه پوه کي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.